د اسلامي هیوادونو په ډیرو سیمو کې د جرمونو راپور ورکول د ښځو لپاره اسانه کار نه دی. خو د پاکستان د بلوچستان ایالت په نصیر آباد ولسوالۍ کې عایشه عباسي د ښځینو پولیسو د حوزې مشري کوي. هغې ته ښه معلومه ده چې ښځې د بې عدالتۍ پر مهال له کومو ستونزو سره مخ کیږي. له همدې امله یې په حوزه کې د ښځو لپاره ځانګړې مرستندویه څانګه جوړه کړې ده. کله چې ښځې حوزې ته راځي اندېښمنې او وارخطا وي، د هغوی په مخ کې ډېر خنډونه وي. که واده شوي وي موضوع یې له میړه سره تړلې بلل کیږي، که ناواده وي پلار او ورور پکې ښکیل کیږي او نور خپلوان هم خنډ ګرځي. په پایله کې ښځه په ډېرو مواردو کې هیڅکله رښتینې عدالت ته نه رسیږي. مذهبي او ټولنیز محدودیتونه په پاکستان کې ډېرې ښځې له دې راګرځوي چې پولیسو ته مراجعه وکړي. څېړنې ښیي چې له 70 سلنې څخه ډېرې ښځې د جرمونو له رسمي راپور ورکولو ویریږي. خو کله چې لومړنی تماس د ښځینه افسرانو له لوري ترلاسه کوي، قرباني سوي ښځې په ډېر باور سره د خپلو ستونزو او ځورونو په اړه خبرې کوي، ځکه چې د ښځو تر مشرتابه لاندې فضا کې ځان ډېر خوندي او آرام احساسوي. هغوی دا خبرې له نارینه‌و سره نشي شریکولی، خو له ما سره یې کوي. ډېر داسې موضوعات شته چې رښتیا هم له نارینه‌و سره یې نشي شریکولی. له همدې کبله دا کار ماته ځانګړی اهمیت لري. زه په صداقت او له زړه کار کوم او دعا کوم چې الله تعالی ماته توان راکړي څو د هغوی لپاره عدالت تامین کړم، دوسیې تعقیب کړم، عاملین وپیژنم او محکمې ته یې وسپارم. مسلوں کو تہ تک پہنچاؤں، ان کے مجرموں کو پکڑوں اور عدالت تک لے جاؤں. سیاستوال هم دا تاییدوي چې د ښځو لپاره پر نارینه‌و د جزایي شکایت ثبتول اسانه نه دي. هغه ښځې چې د پولیسو یوې حوزې ته ننوځي ډیری وخت ورته د کورنۍ د عزت او ابرو له کرښو د اوښتو په سترګه کتل کیږي. همدا لیدلوری لامل کیږي چې د ناموس په نوم ګواښونه، باج اخیستنه او ان پټې ځورونې تر هغوی پټې پاتې شي چې په یوې تراژیدۍ بدلې شي. په ځینو مواردو کې همدا فشارونه ځوانې نجونې حتی د افراطي لارو پر لور ټېل وهي. اوس مهال په بلوچستان کې ښځینه افسرانې د څېړنو او د قانون د پلي کولو په برخه کې فعاله ونډه لري، خو د حقوقي برابرۍ تر ترلاسه کولو پورې لا هم اوږده لاره پاتې ده. زه باور لرم چې د پولیسو په هره حوزه کې د ښځو لپاره دایمي څانګې جوړول دا تضمینوي چې هره ښځه که لوستې وي که نالوستې پوه شي چې یو خوندي او قانوني ځای شته چې هلته کولی شي خپل شکایت ثبت کړي، غږ یې واورېدل شي او مخکې له دې چې چوپتیا یې په تراژیدۍ بدله شي د عدالت بهیر ته داخله شي.